نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی سلور سیزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو که نه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شي. صرف سلور سیزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شي. په هغې کې یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی هغه ژبه چې کومه د الله په ذکر باندې مشغوله وي، هغه ژبه چې په هغې باندې د الله ذکر کیږي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي شکرګزار زړه، داسې زړه دی چې هر ټیم د الله شکر وباسي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی، لږ لږ تکلیف سره چغې نه وي، تکلیف برداشت کوي. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نیک عمله بیبي چې هغه د خاوند په مال کې او دا ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي، کو خاوند موجود وي او کو موجود نه وي، دا خپل ځان د خاوند امانت ګڼي. نو نبی علیه السلام فرمایي دا څلور څیزونه چې چاته میلو شو که نه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي. په هغې کې یو نبی علیه السلام څه شی ذکر کړی؟ داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي، د الله په ذکر سره مشغوله وي. نو بهترین سیز بهترینه ژبه هغه ده چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. خبره ځکه کوم په دې موضوع باندې لږې خبرې ځکه کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی، د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی. هر انسان د ځان ته سوچ وکړي زه سحر را پاسېدلی ومه، ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږمه، دې د ځان سره حساب وکړي د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی، په دې مې کنځلې څومره کړي دي، په دې مې غیبت څومره کړی دی، په دې مې چغلۍ څومره کړي دي، په دې مې لمسې څومره کړي دي، په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي. هر انسان دې سوچ وکړي که نه، بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کومه، څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم. هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي. سار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه زما په دې ژبه باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې که د الله یاد پرې ډېر وشو. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغې صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده که چې ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې څه وي؟ لمده وي، لمده د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته. او دا ذکر چې کم انسان کوي د ده زړه ته به سکون وي، د ده زړه ته به اطمینان وي، د ده زړه ته به آرام وي. نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډېر کم شوی دی، ډېر زیات کم شوی دی. حالانکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصوي، ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه تا د عذاب قبر نه خلاص کړي سوا د ذکر د الله نه. حدیث مبارک دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه د خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماو نه. الله دې موږ ټولو ته فنا راکړي. عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله مقبرې ته ورغې او په قبر به یې سترګې ولګېدې نو ډېر زیات په جړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو وی عثمانه د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاړي، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړي، او د جهنم ذکر چې کیږي دومره نه جاړي. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوڼو نه اولنۍ پوڼی ده دا قبر. کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته دی. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل
وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي و چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د سارو باندې عذاب قبر نشته دی کو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناور باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وه خوړلی د دې سارو بر سره غوښه نه وه راغلې کو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې هم عذاب قبر شته دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النيران نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی کنه دا د خاورو یو ډیره کې مې حسابوي دا د خاورو یو سلې مې حسابوي دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده یو بدترینه کنده ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیک عمل انسان په دې قبر کې خودي شي نیک عمل انسان پکې کې خودي شي دا قبر ورته وایي وی زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستره ورته وغوړولی شي د برې نه اواز وشي د جنت جامې ورته واغوندوئ د جنت بستره ورته خوره کوي او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو که چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولاو شي خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله قتل کو غیبت کو زنای کوله غلای کوله هر قسمه ګناه د په دې ځمکه کوله نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وي نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګ پشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک ګوتې په یو بل کې داسې ورکړي وې د چجې د پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما د ګوتې مبارک په یو بل کې ورالي چجې په یو بل کې داسې نه نوځي د اسمان نه आवाज وشي د جهنم جامې ورته واغوندوي د جهنم بستر ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي د قبر ته الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی یو کم سل اجدهاګانی په د باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانی په هغه باندې مسلط شي او د تر قیامت پورې چی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا تراله او دنیا کې پوکي صرف وو دا غي پوکي به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو کنه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت ته پې سکون دی پې بیا هم دی الله یادوي نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي الله ته آواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی وی دا پرشتي وی چې یاره دا اواز خو څه اشنا غونته اواز دی دا اواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او اخکه اواز دی اوس پکې درد دی تکلیف دی اواز اشنا دی مخکې مونږ دا اواز اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه اواز اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه و او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه اواز غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان اواز ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا پرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وی الله
چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډیر یاد کړی الله اوس به مصیبت ته تکلیف کې دی الله دا تکلیف تی نه لري کا ته دې انسان پرشتي الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په دې باندې کله مصیبت راغی او دې الله ته आवाज وکي نو دا پرشتي وي دا خو ډیر سناشنا غونته आवाज ده خو مخکې مونږ نه دی اورېدلې چرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلې خو اوس به چرته تکلیف ته دا आवाज اورو ناشنا आवाज دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلې الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به ته الله یاد کی فرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغد پیدای په دنیا کې دا چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورته وکړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم مونږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې مونږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا مونږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو باندچي صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغه به وي دا چغه به د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام تر غوږ شي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به ووري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज دی الله ته आवाजونه کیږي د جهنم نه نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام با د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوزي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبرئیل اے جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیہ السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کې الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبرئیل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې څه چل وشو جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایي الله یو आवाज مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته آوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار خپل بچی خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی
جهنم تازه سا اغسته دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی. دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی. ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی. جبرئیل علیه السلام به واپس راشي، بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي، الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وې هغه د جهنم نه روباسه راودیستو. جبرئیل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل، خو هغه راته وایي چې جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي. نو مالک پکې پیدا نه کو. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه. الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي. جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوی باسه. مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي. وایي دا خپې نه دي، دا به د سر سره تړلي شوي دي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وایي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ای ډېر رحم کوونکي ذاته. بیا به هم دا چغې وایي. نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او وبه یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي. چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي. چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به دې د ځان سره روان کړي. جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبرئیله ما چې په کوم کس پسې لېږلی وې هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی. الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لېږلي؟ دی به وایي الله را لېږلي دي. د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لېږلی الله را لېږلی دی. تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي؟ الله بلکل منع کړی دی ما. بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي. الله پیغمبران دې را لېږلي وو، کتابونه دې را لېږلي وو، د ګناهونو نه دې منع کړي وو، خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي. دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم، ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو. الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم. الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو، په دغې رحمت سره دی ما معاف کو، زه دی جنت ته داخل کوي، جنت ته یې بوځئ. الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي. الله رونو سارا پکې شته دی لخه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله. اوس را سره موکه ده ځکه چې دا سا وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی. اوس را سره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي. چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي. زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر یادوي نو هغه دې خوښې که بدې دي شي خوښې نه شي. نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي. د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټیم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه. ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
چېرته به چېرته ځم داسې به ډېر کم کسانې چې د شپې دې جومات ته راغلی او دلته ځان له په دې ګوټ کې ناست او د الله ذکر یې شروع کړی. ډېر کم به داسې که نه، ډېر کم به داسې چې د شپې پاسېدلی او راغلی د هغې جومات په دې ګوټ کې ځان له ناست او الله ته په ژړا شوی د الله ذکر یې شروع کړی او الله ته چغې وایي چې الله 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 الله. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. یقین وکړه زموږ د معاشرې نه ذکر پاک ختم شوی دی. ذکر پکې د سره څوک عبادت نه حسابوي چې دا ذکر هم یو عبادت دی. ذکر شروع کړئ، دا تسبیح راوالی د دې یو برکت دی. ځکه چې دا در سره په لاس کې بې اختیاره به د الله ذکر کوي. د دې یو برکت دی. دا څه ریاکاري نه ده چې ریاکاري ده، دې کې ریاکاري نشته دی. دا تسبیح چې در سره یې ته به بې اختیاره داسې الله الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر دا به وایي. عادت د سړي جوړ شي. بیا نو د الله ذکر کوئ. د دې ډېرې زیاتې پیدې دي. په دنیا کې هم پیدې دي، په آخرت کې هم پیدې دي. په وخت د خوشحالۍ کې الله یاد کوي، په وخت د مصیبت کې به الله مونږ یاد کوي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. څوک چې درود شریف ډېر زیات وایي، ډېر زیات وایي، د ده نه مستجاب الدعوات انسان جوړېږي. مستجاب الدعوات الله تبارک وتعالی د دې انسان دعاګانې قبلوي. د دې درود شریف په فضایلو کې یو کتاب دی دلائل الخیرات. دا کتاب دی دلائل الخیرات. دا لیکلی دی محمد ابن سلیمان الجزولی رحمه الله. دا د دې کتاب مصنف دی. د خپل واقعه بیانوي چې ما دا کتاب څنګه ولیکو، ولې مې ولیکو. دا لوی زبرګ تیر شوی دی. د خپل واقعه بیانوي، وایي په سفر باندې تلمه نو د مانځه ټیم شو. چې د مانځه ټیم شو کویې و د هغې په غاړه کېناستم. اوس اوبه پکې شته دی خو بوکه نشته، سلوخې نشته چې اوبه ترې راوالم او دس پې وکړم. بل ځای اوبه وینه د کوی په غاړه ناست یم، پریشانه یم چې د مانځه ټیم رانمځي، اوبه هم نشته دی، څه چل به کېږي. په دې کې یو ماشوم راله، ما ته یې وي چې کاکا څوک یې؟ ما ورته وی چې محمد ابن سلیمان الجزولی. کوم یو هغه لوی زبرګ نوم چې یادېږي، هغه لوی عالم چې یادېږي. ما ورته وی چې او خلک راته وایي چې دا لوی عالم دی. نو وی چې مسله درته څه ده؟ ما ورته وی چې د مانځه ټیم دی، اوبه نشته دی، په دې کوی باندې سلوخې هم نشته چې اوبه پرې راوالم. هغې راته وی چې ستا څه عمل نشته دی چې هغه الله ته وسیله کړي چې دا اوبه راوخیږي؟ ما ورته وی چې یاره نشته عمل. نو عمل خو مې نشته. ما ته وی چې هسې لوی بزرګ یې، دومره عمل دې نشته؟ ما چې نشته. وی چې سیټ ته شه. وی چې سیټ ته شم، وی دا ماشومه راله او دې کوی ته خپلې لاړې توکړي، او چې څنګه یې لاړې توکړي اوبه راوختې سر ته. وی ما ته وی چې اودس وکړه، اوس اودس وکړه. وی ما اودس وکړو، خو دې ماشومې ته مې وی چې ستا څه عمل دی؟ ستا څه عمل دی چې لاړې دې کوی ته توکړې او هغه سر ته راوختو؟ ستا عمل څه دی؟ هغې ماشومې راته وی چې زما خو هېڅ عمل نشته دی، خو زه په نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود شریف ډېر زیات وم. وی چې دا خبره مې واورېده، وی هلته مې دا قص وکړو چې کله هم خپل کلي ته لاړم نو په درود شریف باندې به یو کتاب لیکم، او چې خپلې علاقې ته راورسېدم نو دا کتاب مې ولیکو دلایل الخیرات. وی دا مې ځکه لیکلی دی. درود شریف دا د انسان نه مستجاب الدعوات جوړوي، د انسان دعاګانې قبلیږي. کو ته دا غواړې چې زما دعا دې قبوله شي نو درود شریف ډېر زیات وایه. زر فیرې درود شریف وایه، وروسته تې دعا غواړه. بیا به ته چاته نه وایې چې ما له دعا غواړه، بلکې تا له به خلک راځي چې زما دپاره دعا غواړه. زنانه دي نارینه دي، زر فیرې د ورځې درود شریف وایه، دعا غواړه، الله به یې کولی. بیا به خلک تا له راځي چې ما له دعا وغواړه. امام ابو حنیفه رحمه الله دا ډېر اوچت خلک تیر شوی دی، دا ډېر لوړ خلک تیر شوی دی. دله یو سړی راغی، وی زه عمرې له ځمه، عمرې له ځمه، خو دا خلک وایي چې په کعبې شریفې د ړومبی نظر پرېوځي او دا نظر دې لا اړولی نه وي، په دغې ټایم کې چې څه دعا غواړي الله تبارک وتعالی یې قبلوي، الله تبارک وتعالی یې قبلوي. نو ته راته یوه دعا وښیه چې زما هم نظر پرېوځي چې په هغې ټایم کې زه هغه دعا وغواړم. اوس هم خلک وایي که نه، نو چې کله عمرې له ځې حج له ځې نو ګورې د امام سره د جومات امام سره دې میلاوېږه چې په طریقه دې پوه کړي، علماو سره میلاوېږه چې په طریقه دې پوه کړي. اوس هم خلک لاړ شي نو یاره
زما چې لومبی نظر پرېوځي نو دا ځل به ځان له دنیا وغواړم چې پیسې راله ډېرې الله راکړي بیا چې لاړ شم د آخرت سوال به وکړم خیر دی. نو هغه امام صاحب له راغی ما ته داسې دعا وښایي چې زما په کعبې نظر پرېوځي لومبی زه هغه دعا وغواړم. امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایل څنګه چې د په کعبې شریفې نظر پرېوځي که نه دا دعا وغواړه الله ما مستجاب الدعوات وګرځئ. الله داسې سړی مې وګرځئ چې زه دعا غواړم او ته یې قبلئ. نو چې دا دعا دې قبوله شوه که نه وروسته چې څومره دعاګانې غواړې الله به یې قبلوي. ځکه چې ستا دا دعا قبوله شوه چې الله زما دعاګانې قبول کړه او الله دا دعا قبول کړه خو چې وروسته بیا څومره غواړې او الله تبارک وتعالی څه کوي قبلوي که نه. دا ډېر لوړ خلک وو. الله دوی له ډېر یو فهم فراست ورکړی د دوی باطن پاک و باطن د علم رڼا چې د انسان نه خورېږي دا د باطن په صفایۍ سره خورېږي. د هغوی روزي حلاله وه. د د کپړې ډېر لوی کاروبار. اوس هم یو سړی راپاسي که نه مړه وایي امام صاحب څوک و؟ امام ابو حنیفه خو یو سړی و نو. امام ابو حنیفه څوک خو یو سړی و نو. وایي سړی و خو کامل سړی و. یو ته سړی یو هغه سړی و. هغه کامل سړی و. الله د یو ځلې په سفر باندې ته د ده کپړې ډېر غټ کاروبار و لوی مارکیټونه وو. بس پته وه چې دی خو په دنیا ډېر زیات مین و که نه چې د کپړې کاروبار یې و لوی مارکیټونه وو. نه الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړی و خو د کوفي چې څومره مدرسې وي هغه ټولې ده چلولې. امام صاحب به چلولې. د هر عالم تنخواه امام صاحب د خپلو دوکانونو نه مقرر کړې وه. مال ول الله ورکړی خو د دین خدمت یې پې څنګه کړی دی. نو یو ځل ته خپل شاګرد په دوکان کې کېنو وایي زه چېرته ځمه ته به دې دوکان کې کېنه خو یو کپړی ورته راواغسته مخې ته یې کېښوده وایي دا کپړه چې دی په دې کې دا غیب دی که چا اغسته نو دا غیب به ورته پکې ښایي. ګورئ که چا دا کپړه اغسته نو دا غیب به ورته پکې ښایي. کپړه ورته مخې ته کېښودله وایي ټیک ته جي. دی چې لاړو واپس راغی شاګرد نه تپوس کوي هغه ورته وایي استاد محترم دا کپړه مې خرڅه کړې دا مې خرڅه کړې دا مې خرڅه کړې دا مې خرڅه کړې کومه کپړه کې چې غیب هغه یې پکې هم خرڅه کړې وي هغه کپړه وي هغه مې هم خرڅه کړې وي تا ورته ویلي چې غیب دی پکې. یاره استاد محترم حضرت دا خو رانه هېر شوي وو بلکل مې د ذهنه وتې وه. امام صاحب وي ښه دا پیسې استعمالول خو ماله حلال نه دي دا خو دوکه ده. دا سړي له کپړه ورکړې و غیب دې ورته نه دی ښودلی دا خو دوکه ده دا پیسې زه نه شم خوړی. لاړ استبل ته خپل اسر افرانسته وخت ورته د شاګرد نه تپوس وکړو سړی څنګه و علامات یې څنګه و ټول شکل صورت دی ته یاد کو اسر افرانستو اس ته وختو په اس باندې روان شو تپوس کوي زی حتی در دې پورې چې د کوفي نه عراق ته راورسېدو او اخ سړی معلوم کو او چې معلوم کو پیسې ورته په لاس کې کېښودې وي تا زمانه کپړه راوړې وه خو تا ته غیب نه بیان شوی. تا کپړه راوړې خو تا ته غیب نه دی بیان شوی. دا د امام صاحب رحمه الله تقوا تا ته غیب نه دی بیان شوی. یو زمونږ معاملات دي اوس که نه الله دې رحم وکړي. امام صاحب رحمه الله به چې په کومه ورځ باندې وریځ وه که نه وریځ به وه نو ټولو دکاندارانو ته به وي مارکیټ والو ته به وي دوکانونه نن د وخت را بند کړئ ځکه رڼا پوره نشته دی خلکو ته به د کپړې د رنګ پته نه لګي. رڼا پوره نشته وریځ ده خلکو ته به د کپړې تعین پوره نه کېږي رنګ به ورته نه معلومېږي. الله نن سبا تللی دوکانونو ته د کپړې څومره لایټونه یې ورته لګولي په دوکانو کې دومره لایټونه لګولي که نه چې په دوکان کې دننه کپړه ګوري او دا خو ډېره زیاته ښایسته رسم چمک وي چې کور ته یې راوړي بیا به وایي چې ګوره چې زه خطا شوی یم کو بله کپړه مې راوړې ده کو دا خو هغه نه ده دا خو هغه شان نه ده څنګه چې دوکان کې ښکلې وه. دوکان کې دومره لایټونه مونږ لګولي مونږ وایي زمړی دلته دې ورته ښایسته ښکاره شي دې ځای نه وباسي دې پوه شه. نو یو د امام صاحب رحمه الله دغه سړي ته څه وفرمایل وایي څنګه چې د به کعبه نظر پرېوځي نو دا دعا وغواړه چې الله ما مستجاب الدعوات وګرځئ. نو کم سړی چې درود شریف ډېر زیات وایي دی به مستجاب الدعوات وي. الله تبارک وتعالی به د ده دعاګانې ډېرې زیاتې قبلوي. نو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې